عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترزوے دے او اغا صحابی دے چی اوزل دے وی پا بخاری شریف کے حدیث دے دا ترور و حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دا حضور پاک بی بی دا او دا مور خور دا نوی دا حضرت میمونی کرم شپا تیر اکلا پا دے خیال کہ دا حضور پاک دا شپے عبادت زوی نما اغا سے عبادت دا سی کم دا یو دا نسو دا دا شپے دا حضور پاک دا خپل ترور دا مور دا خور کور کی تیری کری دی او دا پیغمبر علیہ السلام عبادت اغا یاد کری دی او خلقو تے رسول دی او دا شپے او سر تحجدم پا جمع کری دی لا ماشمو رکوٹ ہے اولا او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کری دا وغی والا دعام کری دا اللہم علم الکتاب والحکمت خدای دتا قرآن خیر کتاب دا قرآن علم دا قرآن پویا و توخی او حکمت ستا وی دا دین مسئلے دا خپل مناسب زی سر برابر اول یو مناسب مسئلے یو زی پیخ شی او سوک یو تپوسو کی دی والا دا قرآن و دا سنتنا پا یو خاص انداز مسئلہ رو باسی چی پا دی عمل کو دیتا حکمت وی اگر چی دا حکمت علماء دیر معنی ذکر کردی نخدای والا علم ورکڑیو علماء و رئیس المفسرین فی الصحابہ وی چی دا طول مفسرین و استاذ پا صحابہ کے نو آغا وی دا معتکب پا حق حضور پاک دا سے فرمائی لی دی چی ہوا یعتکف الذنوب دا گناہون دا انسان نبندی انسان دا سے دے کہ کینی چی دی گناہ بیا نشی کولے وہ اعتکاف کے جی سڑی پا جماعت کے کی ناستا دسترگو دا نظر دا گناہ نا دے بچ دے دسترگو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکا عموماً دا نظر گناہ خوالا کی چی بندہ باز بازار کی مارکیٹ کی بھی پلارو گرزی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جماعت تا خد نرازی او دے دا جماعت نبار نو دی او کزیم نو دے اعتکاف کے دے پدا سے اندازی چی سار اخکتائی چی پسترگو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استرگو گناہ دیر زیادہ خطرناک گناہ دا دے دا اغا گناہ نا بچو او گوری یو خبر در تکوم دا اغا معتکف چی دان سر پا اعتکاف کی موبیل نسازی ٹچ موبیل او کدی پا اعتکاف کی دان سر ٹچ موبیل لادن نکی نو دے لارا و غرق شو بیا دی برباد دی دکا ٹچ موبیل چی دی ٹسی را ٹسی دل با دا خضو تصویرون خامخام خیل رازی دل با دا جنکو تصویرون خامخا رازی دل با ڈرامے و فلمون خامخام خیل رازی نو اعتکاف کی با ٹچ موبیل بالکل نے استعمال ہوئے بلکہ دا خداوے مرگر ہوتا چی آم موبیل ہم نے استعمال ہوئے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستانو نزان کٹ کے یہ رضا پی ضروری سوال جواب کم روڑے را لرہو زوا پی کور سر ضروری خبر کوم چی ماتا پیشمنی پاسے و مال راونے دا پخوا چی موبیل نوینو خلقو اتکافونا سنگا کولا دا موبیل چی نوینو دا خلقو دا ضرورتون پورا که دل او کنا نو اتکاف اصل بندے دل زان اللہ سر ٹچ کا او دا مخلوق زانان قطع کا بالکل چی موبیل جمعت تے موڑے کہ جواز امشتدہ بعضی موقع بعضی ضروریات و بنیاد نوم زان سرا موڑے یکسوئی پیدا کے رب العالمین تا او ٹچ موبیل خوچے بالکل معتکب زان سر اعتکاف تیو نسی یو سو کال مخ کے دادا لسو دولسو کالو خبر آوا پخوا پا دے داغا کے دا شیدون دا نور نو ما تا یو اطلاع راغلی و ما پا جمعہ کی ویلی میں یرا لس پندل لس کال مخ کے بے معتکفین پا جمعات کے ناستو جمعات کے تاش کاؤ علکت تا جواری نا وی جواری نکولا خو پا دیدان لروجہ لندولا میں دیتا سوچا مسلمان ہوئی تاش پا جماعت کے کہے دا خود اسپیرا بیارا تا چاوی خوچی دا حقیقت اگا مخ دا خو حقیقتو دا خو جماعت امراتا ہو کسان امراتا ہو خون بیا ما جمعہ کے پیردم کرو او بیارا تا چاوی لیو خدا خبر ما تا پتا نیستا خوی لیو وی لڑو پا کے خلقو کولا پا جماعت علکت تا خودیتا ناستے نو اعتکاف دا سے نہ دے دانا چی جماعت تا دو درے مرگری لکان اکثر دا لکان درے سلور کسان جماعت کی کینی او بل سر گپ شپ لگئی او خپل یارانی پا جماعت کی پائلی دا سے نا اللہ دا پارا ہوئی دا جماعت خپل آداب دی پا دا سے طریقہ بے اعتکاف نکے چی دا جماعت بے ادبی پا کراشی یا خو بتباشے
چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د جنوشو نو غرق هم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص یې نمبر یک دا ډېره لویه خبره ده څومره خدشه شوه دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کوي داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام خرا ته پته چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغربو او په تراویح کې ناسې ګپ شپ لګوي چې امام د دویم رکعت رکوع له ځي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر دی د دې خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجل دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان څلوېښت ورځې څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کړي څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کړه دی منافق نه دی دی د منافق نه خدای وویسته د ده د اور نه براءت راغی څومره لویه خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی او مجلس ته او په هغه مجلس کې خلق ورسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیاره ده هلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرېږده جمع لاندې کړي یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع وي خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي دی د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو یم چې د حضور پاک نعت هم ویلي کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی د حضور پاک صفت کېږي ما ستړي مشي چاته بس په یو سنت به عمل وشي که تلاوت کېږي د سلام هم نه اچوي او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورته غاړه وځې د دې آدابو نه ځان خبر کړو نو خلک په ستړو مشو په ستړو مشو په ستړو مشو په خیر په خیر په خیر د هغې غریب نه تکبیر اولا لا مونځ یې لاندې کړه لومبۍ رکعت یې لاندې کړه امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو ایله رکوع له راغی بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولا دې لاندې کړه خو دا کمزورې خبره ده پاتې شو تکبیر اولا نو بیا د مانځه نه پسې جړل چا ورته وی صاحب ولې چا خوکړې په ستړې مشو کې وی نه نو دا ولې جاړې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا لاړ دې ته مونځ نو په معتکف خدا لاندې کوي دا منظوره خو دې را لاندې کړل چې لس ورځې اعتکاف دې وکړ 550 شو او چې نهر ورځې راغلې که میاشت یو کم دېر شوه نو څو شوې لکه 45 شو نو څلوېښتو نه لمونځونه زیات شو تکبیر تحریمه سره یې څلوېښتو نه زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې څومره لویه خبره شوه تکبیر اولا او درېیمه خبره هم وره ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اولا هم درته لاندې کړه او درېیمه څه فایده را نفل به هم کې نفل به هم کې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې چې بانګ وي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعته به وکې د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوئ ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته پوره ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعته وکې تهجد به کې ماشاءالله نفل دی وشو تهجد دی وشو نور د خدای نه څه غواړئ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو دا ډېر لوی بزرګ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه هغه بزرګ و چې د مور تربیت کړی زما ورور دې مقام ته چې رسول الله رسول خو مور رسول او چې کله دې ماشوم پیدا شو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ماشوم نو مور پلار ته وایي وی سړیه دا بچې ما ته پرېږده زه تربیت کوم کمال په مور کې ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي چې پلار غریب خو غریب په مزدورۍ دی کله په دوبۍ کې دی کله په سعودي کې دی کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له سارو دي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي او په ترېشلو پسې او په لونو پسې ګرځي او یا دکاندار دی دکان له سار لاړ شي ماښام کور ته راشي او یا ډیوټۍ له سار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي پلار نشي کولی د بچو تربیت مور تربیت کوي نو مور یې دی پلار ته وایي
وی دا بچې مال راکا د ده یو تربیت کو دا ما د خدای نه ډېر په سوالونو غوښتی دی نو پلار ورته وایي د نه به ګډ وډ شي وی بس دی ما ته پرېږده زه پوه شه او دا بچې پوه شه ډېره ښه ده ګوره مونږ په د بچو تربیت ګورې ونه کوو مونږ بچي له یو بوټي چې د 100 روپو به ما بازار کې والي د 100 روپو هغې څونه خیال ساتي هغې ته اوبه چې اوچ رانه نه شي هغې ته سره مچې هغې ته ګوډم کې هغې ته نورم وررسې هغې نه شاخ تراشیم کې ټوله ورځ چې سهار پاسې د هغې نه تاویږي مازدیګر د هغې نه تاویږي ولې ځکه چې په دې ما 100 روپۍ ورکړي دي دې له ما د 100 روپو ګمله اخېستې ده او دا به د ما په کور کې یو ډول پیدا کړي د زوی نه بهترین بوټي بل شته رښتیا ووایه که نه که دا بوټی وچ شي بل به وکرئ زوی چې وچ شي بل نه شي کړی زوی نه قیمتي بوټی بل کم دی او زوی چې کومه میوه کوي بوټی قسم په خدای که هغه سېدلی وکړي بوټي ته به ته ګورې ډول به د زوی نه خشته ډول بل کم دی لیکن موږ د زوی تربیت ونه که هغه خیال هم د بچي ونه ساته کم چې د یو 100 روپو د بوټي ساتي هېڅ پروا موږ ونه ساتله که بچي باندې موږ مونځ ونه کړو ځان له ځان سره جومات ته به ونه ماشومان بوځئ جومات ته ځان سره حضور پاک فرمایي جنبو مساجدکم صبیانکم یاره جوماتونه د ماشومانو نه ساتئ نو هغې دا معنا چې هغه ماشوم چې نه پوهېږي جومات کې متیازې به کوي شور به کوي منځګزار به د مانځه نه وباسي شته پکې حدیث لیکن هغه ماشوم چې ممیز وي پوهېږي نو صحابو به ځان سره ماشومان راوستل جومات ته میندو به ځان سره راوستل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز وکړه د الله رسوله ښځې موده شوې او ماشومانه موده شو د ماسخوتن مونځ رسول الله مبارک لیټ کړی نو ماشومان جومات ته روستیم دي او منع هم کړې ده نو عالمان تطبیق دا کوي چې کم ماشوم شور کوي نه پوهېږي یا کم ماشوم داسې وي چې هغه متیازو یری وي یا مور پلار د مانځه نه خلکو ته شور جوړی مه راوله او که داسې ماشوم چې پوهېږي راوله چې بدل شي یا ته راځې او کور کې سوکینه هغه به صحابه د سیل مې راتلل نو بیا خیر دی هم راوستی شي نو دا پلار ورته وایي دی دا مور دی به پلار ته وایي دی خاوند ته وایي دا بچې راکړه دې تربیت کوم زه ډېره ښه ده نو دې وله لومبې به ماشوم ته عقیده ښیي لومبې بچي ته ښکلې عقیده وښایه عقیده بنیاد دی د میان ستن ده چې عقیده دې ټیکي سیسټم به ټیکي که عقیده دې خرابه وه نو که د دنیا نیک اعمال کې د خدای په نزد هېڅ فایده نه لري او ته ښکلې عقیده ښیي چې زمونږ الله یو دی الله موجود دی الله د خپل صفاتونو مالک دی الله قادر مطلق دی زمونږ دا ډوډۍ زمونږ دا چی زمونږ عزت زمونږ دا شکل زمونږ ژوند زمونږ مرګ دا مونږ له هغې رب العالمین راکړي ګوره څونه ښکلې عقیده ده بچې دې وله اوس عقیده جوړئ بچې دا ډوډۍ چې راکوي دا الله راکوي دا اوبه چې راکوي دا الله راکوي دا جامې چې راکوي دا الله راکوي او بیا به ورسره مور خواري کوله په کوټه کې دننه به یې ورته روټۍ کېښوده په کوټه کې دننه به یې ورته اوبه کېښودې او جامې به یې ورته کېښودې دې بچي به وې مورې ډوډۍ وږې شم وګوره مانه تا بیا مانه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ خو زه نه شم درکولی الله به درکوي ورشه کوټه کې به یې درته ایښودي مورې تا څنګه ماته کوټه کې ایږدي بچې الله څوک نشي لیدی अब په جنت کې وینو که خیر ان شاء الله په دنیا کې زموږ په سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته لکه هوا چې موږ نینو رڼا موږ نینو دا خو بله فینو دا چې کوم میانځ کې رڼا دا خو موږ ته نه ښکاري یو بل موږ ته ښکاري خوشحالي موږ نینو شته غم موږ نینو په سترګو او شته د قرنګې رب العالمین د هغه قدرتونه موږ محسوسو موږ نشو لیدی او جنت کې به انشاءالله موږ وینو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره قسم دې د روژې ډېر لوی برکت دی چې کله صاحب د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې جنتونه ډولي کول شروع شي جنتونه خشته کوي او ډولي کوي خشته کوي او ډولي کوي چې د رمضان میاشت څنګه تېره شي نو چې د رمضان میاشت رانږدې شي نو جنتونه خشته شي مزیدار نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راوالودي جنت کې چې کومې حورې دي په هغې باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زموږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په مونږ سترګې یخې شي د رمضان داسې برکت د هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي
نو دا ورته وایي چې الله نه ښکاري. نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي. کوټې ته ننوځه د الله نه غواړه، ما نه بچې نه غواړې. نو ده به ویم ډوډۍ وږې شوم، نو کوټې ته به لاړ، نو مور به ورته پټی ښودی وه، بلستن تولی به یې اوچته کړه، المارۍ به یې کړله او کروټۍ به یې راواغېسته. تږې شومه نو منډ کوټې ته به لاړ، نو مور به ورته پټې اوبې ښودې وې، هغه به یې راواغېستې، هغه به یې وڅښلې. جامې خیرنې دي بچې هله بدلې که که نه، جامې کم دي وایي د خدای نه وغواړه که نه. ده به ماشوم دی دی خو ګوره د ماشوم مثال خو د کولال د خټې ده، که ته دې منګې جوړوي خو ته دې کوزه جوړوي، هغه ته خو چې په غوږ کې څه ورچې نو د هغه اسپنج هغه ځان ته راکاږي، چې کله لوی شي بیا خو څه نه کېږي. نو جامې نو مور به ورته پټې ښودې، مورې دا د جامې خو راته الله ښودې او که نه چې خدای څنګه نه ښکاري دقه رنګې الله څیزونه هم دله پټ درکوي. د دې بچي رورو عقیده جوړوي او بچې په دې رورو پوهېږي، مور ته پټ ورته شیږدي چې دا ماته مور نه دا ماته الله پټ راکوي، په دې کې رورو لویوي. ګوره دې ته ښکلې عقیده وایي. د مارونو بچو له ښایسته عقیده جوړه کړي. که ته د بچو په مخ کې چغې کې پیره بابا را رسېږه، دی به مو چې پیر بابا را رسېږي، ای د کاکا صاحب را رسېږه، دی به مو چې د کاکا صاحب ماته را رسېږي. عقیده وله مه جوړه. که ته د ماشوم په مخ کې دی او په زیارتونو باندې شمې لګې او ته ماشوم ته وایې چې دا مې د پلانکي زیارت نه د مالګه راوړه دا وخوره، نو د پړه کې به دا جوړ چې دا نظام سیسټم جوړ دا زیارتونه چلی. ٹھیک ده د زیارتونو د اولیاء او د نیکانو احترام په خپل ځای دی، لیکن نظام خو د الله په لاس کې دی. شفا ورکوونکی خو رب العالمین دی، زیارت خو نه دی. دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماری راغلی ده که نه ده راغلی، نو ځان یې ولې نه جوړو چې تا جوړه. بغیر د بیماری نه خو مرض راځي، خامخا مرض راځي. نو مرض بیماری شفا روغ صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی. خلک ځي زیارتونو ته بچي غواړي، هلکه بچي د خدای نه غواړي. بچي ورکوونکي خو الله دی، یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. الله وی دا زما خو خرڅ چاله زامن ورکوم، چاله لونه چاله زامن لونه دواړه، څوک شڼ پیدا چې الله د چا شڼتوب فیصلو کې قسم په خدای کې څوک له بچي ورکړي. نو ته چې دا خبرې د بچي په مخ کې کې دا غزل کې هغه عقیدې راځي وو، نو د بچي مخ کې ټیټ وایا چې بچي ګوره خالق او مالک الله دی، قادر الله دی، قدرتونه د الله دی، هر څه نظام الله چلی، پیدا کوونکی فنا کوونکی رب العالمین دی. دا ورته ماشوم ته د ښکلې عقیده وښیه. فرشتې ورته وښیه چې فرشتې شته یو مخلوق دی، پیریان شته یو مخلوق دی، جنت شته، دوزخ شته. آمنتو بالله پخوا به د استادانو د ماشومانو ته نه ښولې ایمان مجمل او ایمان مفصل، دا وښیه بچو ته، دا ورته ورو وښیه. یو ځل یې دا مور چې ته رشته دارانو کره تللی الته لیټ شو، انسان دماغونه خبره وځي چې الته ورته رایاد شو اوهو ما خو نن بچي ته روټۍ نه دی ایښی، نن خو مې ورته اوبه نه دی ایښی، هغه به د مدرسې نه راغلي او اخ خدایه هغه به څونه دا پوټیني لاسونه الله تا ته نیولي چې خدایه وږیم ډوډۍ، خدایه وږیم اوبه، هغه به څونه ژړا کړي الله تا ته، ما خو ورته نن نه دی ایښی، خو به وږي. یا خدای نن زما ټول رازونه اوټ شو ختم. ابه نن پوه شي چې مورې دا خو به راته تی ښودله او خدای به دې یادو، دا خو به تی ښودله او الله به دې یادو. نن خو ته نشته نو خوراک هم نشته، الله خو شته، دا دې ما سره څه چل ول کوو، دروغ دې راته وې. بس مور را برقه را په سر کو رازغلي، یا خدای چې دا بچې مې لیټ شوي د مدرسې نه چې زه ورشم چې خوراک ورته کېدم، چې زه ورشم چې اوبه ورته کېدم، چې دا څنګه راله اوس بچې ناستې په کټ کې او مورې سلام علیکم. ما شکي شوه بچې څنګه څه وخت رالې، راشه که نه مورې، نن خو ته نه وې، زه چې رالم نو الله ته په دې مصله ودرېدم او لاسونه مې ورته پورته کړل، ما وی الله نن خو مې مورم کور نشته، ما له ښکلې خوراک راکې وږېم، نن مې مور نشته او تږېم، الله ما له اوبه راکې. کوټې ته ننوتم، راشه مورې داسې خوراکونه راته الله ښودلي چې په ژوند کې مې داسې چېرته نه دي خوړلي، داسې شربتونه او جوسونه پراته دي چې خوشبویې کوي او تاله مې مورې پرېښې ده، داسې خوراک پروت دی. بس مور پوه شوه چې زما د بچي کنیکشن د الله سره ولګېده، اگر چې د اسبابو لاندې څیزونه هغه الله تعالی ډایرکټ نه درکوي، درکولی شي خو نه درکوي. ابه ته خپل ځان لاس پې به رقې نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده، په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي، خو الله کولیم شي، الله کولیم شي، بې سبب هم خدای کولی شي. هغه که د نیک بنده نه صادر شي کرامت ورته وایي، او که د پیغمبر نه صادر شي معجزه ورته وایي.
بس مور پوه شوه هغه ماشوم نه خدای څوک جوړ کړه خواجه بختیار کاکی رحمت الله لوی شخصیت ته خدای جوړ کړه نو دا خواجه بختیار کاکی ډېر لوی شخصیت و چې کله وفات شو جنازه تیاره د دنیا خلق ولاړ دي صاحب سپونه ولاړ دي ټول خلق په دې په انتظار چې جنازه به څوک کوي شاګرد به کوي خلیفه به کوي څوک به کوي جنازه دې کې یو دنیا زرګونه لکونه خلق دي دې کې یو سړی راووته وی خدای مو بخا خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي زمانه ده چا ده شمس الدین التمش زمانه ده بادشاه شمس الدین التمش دی هم ولاړ وزیران مشیران ټول ولاړ دي هغه څوک به زما جنازه کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه وي یو صفت دا چې غلط نظر به په جون کې پچانی لګول غلط نظر الکه څوک د دې نه خلاص شته یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان هغه معاف دی لومبې نظر غیر اختیاري لومبې نظر قصدن نه کوي غیر اختیاري لومبې نظر ولګي نو هغه معاف دی خو بیا به پسې میشواله نه کې دوباره به نه کوي خیر دا د ګناه ولا نمبر 1 نمبر 2 چې دویم صفت پکې دي چې تهجد کې ته نه پرې الکه خلق خو کوي خو کله دې پاتې دي دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعاته نفل په جون کې نه پرېږي او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اولاتی نه پاتې شوی تو شو لکه غلط نظر د ګناه نه چلولې څلور رکعات مازدیګر نه مخکې دا نفل یې همیشه کړي تهجد یې کړي تکبیر اولی نه پرېږي بس ټول خلق په شک کې پرېوتل عالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ خو تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شوي کله نظر هم رانه غلط لګېدل کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي او کله رانه څه ورته تکبیر اولی هم پاتې دي هېڅوک چې راونه وتل جنازه تیاره وي خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی یو سړی راوړي سر یې پټ دی سر یې پټ دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دا مخ ښکاره کړه وی ستا کار خو به وشي خو موږ دې وشرموو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې دا شی ما پټ ساتلی اوس به خلکو ته پته ولګي چې ده کې دا څلور صفتونه شته نو جنازه یې وکړه نو چې جنازه یې وکړه او مخ یې راوړو څوک و د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دې ته بادشاه بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یارېده کوم بادشاه چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پرته وي ده سره به الله مدد کوي او که کوم بادشاه په زړه کې د خدای یره نه وي ده سره به خدای مدد اړوي څومره چې سړی منصب لویږي ذمه داري زیاتېږي یو سړی د کور مشر دی د کور ذمه دار دی ده نه به د خپل کور تپوس کوي یو سړی د محلې مشر دی ده نه به د ټولې محلې تپوس کوي یو سړی د کلي مشر دی د ټول کلي تپوس پاتې کېږي یو سړی د ضلعې مشر دی ضلعې تپوس پاتې کېږي غرق دی که صحیح خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې تپوس پاتې کېږي یو سړی د ملک مشر دی د غونډې ملک تپوس پاتې کېږي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر رکي د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري دریاب ته ژبه ورښکته کي که نه لیکن که دریاب په غاړه سپې د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر رکي زما وروڼو دغه به خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه نو ته په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو نیکو خو دې وکړل کړل نفل دې مو کړل یوازې مازدیګر نه د هر مانځه نه مخکې داسې ده که نه ده غلط نظر نه بچ شوې تهجد دې مو کړل او تکبیر اولی دې برالاندې دا یو فایده شو دویمه فایده سره د اعتکاف دویمه فایده دا ده زما وروڼو چې ته خدای ته د خدای په در کې کېناستې علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي ابن القیم هغه وایي وی د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه کړي مخلوق نه کټ کې او رب العالمین ته متوجه د الله در کې کېناستې زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به ډېر د اعتکاف دا زور ورکوه زمونږ کلي کې الحمدلله د هغه وخت نه تر اوسه پورې زمونږ میرې او زمونږ کلي یو جومات د اعتکاف نه الحمدلله خالي نه
اوس خو تقریبا په یوازې زمونږ تورنځو کې نه په ټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کېږي د خدای فضل خلک خبر شو خلک دې کې سره توجه پیدا شوه څنګه چې شیطان زور کوي هغه خدای پاک دینداري په خلکو کې زیات دی هغه به وي یو مثال به ورکوم وی یو سړی دی چې هغه د یو شوم مالدار سړي اجرې ته لاړ شي چې ماله سره د شوم سړي او زه نه ځمه تر څو چې د سني راکړې نه ځمه نو هغه شوم که د خدای دپاره نه ورکوي نو او به شرمېږي خو څه شی خو به ورکړي یاره دا راته څه په حجره کې پروت دی دروازه کې ولاړ دی ونه دي دروازه کې ولاړ دی ونه دي راشه ځان ته خلاص کا نو وله څه ورکړي زما وروڼو الله شوم دی نه الله خو ډېر سخي دی الله خو ما ته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ما نه وغواړئ چې درکړم خو ما ته وایي اخو دا وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا دعا دا سوال عبادت دی چې ته ایمان کې او کدی نه غختلا او کبر دی کنو دوزخ ته دی ذلیل او رسوا وردان هغوی که نه غواړي رسوا کوم کبر کې او مان نه غواړي رسوا کوم د ذلیل کوم دی هغوی ما نه غواړي الله خو شوم نه دی الله سره خوار څه شته دا به کافرانو وي چې ید الله مغلوله الله وی غلت ایدیهم بل یداهم دا الله لاسونه فراخه دي الله سره خوا شته الله خو ستړي کېږي نه دا الله سره چې څه دي هغه کمیږي نه نو یو شوم ته کېنه نو ته به خالی نه ځې الله خو سخي ذات دی نو چې ته الله ته په در کې کېنې او نیت دی چې یا الله نظم الزم چې زما ګناهونه معاف کړي دا الله خو دا جومات خو بیوت الله ورته ویلی شوی دی دا الله د عبادت کورونه دي دا الله د رضا کورونه الله خو داسې کور نشته لکه زمونږ په شان دی بیت الله خو الله پکې اوسېږي نه عیاذا بالله خو الله ته یو نسبت دی د تعظیم او د عبادت ولاړ یم درته نظم اله به ځم چې الله زما ګناه معاف کړي اله به ځم چې زما دعا قبوله کړي اله به ځم چې زما سوال قبول کړي د رزق هم غوښتی شي اله به ځم چې ماله فراخه روزي راکړي اله به ځم چې زما نه دعا قبوله کړي ستا په در کې ناست یم ته بیا د خدای سخات او د الله جوش د رحمت ته بیا ګوره هغه مشهوره واقعه ده سړی بیت الله نه تاوېده او لبیک به دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بن شي لیکن په د ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وایي او د ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک ویلی شي خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بند شو اسې لبیک اللهم لبیک منه نه دی لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی د به لبیک خو اواز به راته لا لبیک لا ستا دا لبیک قبول نه دی یو سړی ورسره خوا کې روان و د اواز هغه هم اورېد ایر اورېد وایي دا خوا خو رش دومره نو د اواز چې راځي دا تا ته کېږي تا ته اورې وی وی دا خو چې د کله نه دلته چغې هم د اواز ماته کېږي وی چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کوي هسې تاویږي ره بیت الله نه ځان ستړی کوي چې نه قبلېږي ولې چغې وی او ته څه وایي وی زه ډېر ګناهګار یم ته د خدای دې در له راغلی یم دې کور له او دلته خدای ته یم یا تا ته حاضر یم او الله وی ستا حاضري قبوله نه ده نو زه خو بار به ګناه کړی او دلته رالمه نو ته ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم ما خو دا درد الله صحیح کړی دی او دلته راغلی یم که تا ته بل در معلوم مې ما ته وښایه هلته ځم خو صبرېږم نه زه به خدای ته د خپل حاضري پیش کوم چې دی ووایي نو چې ده به یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز ورکو لبیک لبیک ګوره اصل خبره ده نیت او د اخلاص نیت اخلاص پیدا کړه چې الله زه تا ته کېناستم الله ستا عبادت ته کېنم او دا اعتکاف بیا کم عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړ په دویم کال د هجرت باندې روژې فرض شوې نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېښی دوه کاله پاتې شوي دی یو عذر د وجې نه دوه کاله یو کال په شوال کې بیا لس روژې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړو او بل کال په راتلونکي رمضان کې شل شپې اعتکاف وکړو گویا کہ رسول اللہ مبارک دوام شپے او ہمیشوالی شپے او امہات المومنین با پکورونو کے اعتکافونا کول او دا حضور پاک دا وفات دا پس بدنانو امہات المومنین پا خپلو کورونو کے اعتکافونا کول
او دا اخیری لس شپې دا به رسول الله مبارک رونول عائشه صدیقه فرمایي. بعض حضرات خو وایي چې د دې نه اکثر شپه رونول مراد دی، وایي اکثر لوی حکم د کلی، ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب موقع، او بعض علما وایي نه دا لس شپې ته مستثنا دي، دا لس شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به رونولې د الله د رضا دپاره. زما رونو اعتکاف ډېر قیمتي دی، ډېر زیات قیمتي دی، او دا هر وخت نه کېږي. درې قسم اعتکاف دې ځان پې پوه کړې. یو ته واجب اعتکاف وایي، هغه دی چې څوک یې منښته وکړي، یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو نو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم، خو در باندې واجب دی خامخا به. یو دا اعتکاف دی، دې ته سنت علی الکفایه وایي. جومات کې به یو کس اعتکاف کړي د ټولې محلې غاړه خلاصه کړي، او که داسې جومات و چې یو کس هم پکې اعتکاف ونه کړو نو د ټول محلې د خلکو د دې سنت چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې د ټولو غاړه بنده شوه. بلکې زموږ علما لیکي که څوک نی نو په کرایه دې څوک ونیسي خو اعتکاف ته دی کښېني، ټیک ده دا کرایهدار ثواب ونه شو خو د دې غاړه پې خلاصه کړه. او یو نفلي اعتکاف دی، نفلي خو تاسو ټول کولی شئ که هغه نفلي کوئ. نفلي دا دی چې جومات ته ننوتې نو داسې وایه چې یا الله تر څو زه په دې جومات کې یم نو زما به اعتکاف بس که ګنټه که نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی وکړه. ٹھیک ده زمونږ د بعضې علماء په نفلي کې لږ اختلاف شته. زمونږ بعضې فقها وایي نفلي لم روژه شرط ده، شواروز نه کم نه کېږي د ورځې نه، لیکن راجح قول دا دی چې ګنټه هم کولی شي، نیمه ګنټه هم کولی شي، 15 منټه هم کولی شي. نو اعتکاف دا وکړئ ښه. 2 قسم جومات کې کولی شي، 3 قسم جومات کې کولی شي، 4 قسم کولی شي. یو لوی عالم دی علامه شعرانی، د هغه یو کتاب د کشف الغمه، هغې کې لیکلي د حضور پاک حدیث یې راوړلی د پیغمبر علیه السلام، وایي چې څوک په رمضان کې په دې اخیري عشره کې اعتکاف وکړي دله به خدای پاک د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب ورکړي، د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب به دله درکړي خدای پاک. ما که حواله د کتاب درکړه. او یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغې کې دا دی چې څوک د ماښام نه ماسخوتنه پورې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې څوک اعتکاف وکړي، ماښام مونځ وکړو بیا کېناست تر ماسخوتنه پورې، نفلي خو کولی شي، او دې مونځ کوي، نفل کوي، او د قرآن شریف تلاوت کوي، دله به خدای په جنت کې محل جوړ کړي. زمارونه اعتکاف وکړئ ښه. هغه یو شاعر وایي چې نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یو سړی چاته کینی که نه، نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے. خپل معشوق ته وایي زما تمنا دا ده چې زما نه ستا ستا د قدمونو په دې خپو کې وځي. مونږ وایو الله تا ته اعتکاف ته کېناستو، دا مو تمنا ده چې ستا په دا در کې زمونږ نه څه وځي، خو چې تا ته ممکن و الله به څونه خوشحالي. دست طلب دراز کردم تا کام من برآید،